د بادغیس ولایت ډیری ولسوالیو کې د څښاک اوبو ته لاسرسی په یو هیلې بدله سوې ده. خلک له خندقونو څخه د څښاک اوبو لاسته راوړلو لپاره چې هغه هم خورا ککړې دي ان باید څو کیلومتره لاره تګ وکړي تر څو خپلو کورونو ته یې ورسوي. د بادغیس ولایت د اوکمري او مقر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د پاکو څښاک اوبو ته نه لاسرسی دوی او ماشومانو ته خورا زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي دي. نور حال په راپور کې. د بادغیس له مرکز قلعه‌نو نه فرسنګونه لیرې خلک د بادغیس په ولسوالیو کې د حجر دوره غونډې ژوند تیروي. د څښاک لپاره پاکې روغتیایي اوبه او له خندقونو څخه د ککړو اوبو ګټنه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ډمونو کې ولاړې دا اوبه د بادغیس د نورو ولسوالیو په شان د بادغیس د مقر او ابکمري ولسوالۍ خلک د څښاک لپاره ګټه ترې اخلي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د همدې غیر صحي اوبو د لاسته راوړلو لپاره باید فرسنګونه تګ وکړي تر څو خلک یې تر خپلو کورونه ورسوي. آب خوردن مهمیه. انمی آب پاک مونیم مخوریم مبتلیم صاف شما باید میریم مخوریم. دیگه آب ما نداریم انمیه. دمیوی که میبینین ما این زمستان ذخیره میکنیم تمام از استفاده میکنیم همه ما مریض کردن کودکان ما خود ما همه مریض کردن. دیگه این نوشیدنی که ما دو بیاریم باید 10-15 کیلومتر بریم بیاریم کودکان ما خود ما اینا رو همه مریض کردن. آب است که تمام لطه میشن هرچی میشن آب مکروب است. تمام اطفال مردم همه اسهالشن همگی مریض دارن از این آب غیر استفاده بازم استفاده میکنید. له غیر صحي اوبو څخه د څښاک لپاره ګټنه خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. له ډلې نس ناستې چې تر ډیره په ماشومانو کې شتون لري. یاده سیمه کې د یو روغتیایي مرکز روغتیا پال ډاکټر امین الله وایي چې په مقر او ابکمري ولسوالۍ کې خلکو کې ډیری شته ناروغۍ د غیر صحي اوبو څخه ګټه اخیستنه ده. نوموړی زیاتوي چې د دې ستونزې اصلي قربانیان ماشومان دي. مریضان به کل زیاد است، خصوصا مریضی اسهال در کلینیک ما زیاده به خاطر که منبع آشامیدنی آب آشامیدنی مردم منبع صحی نداره. زیادتر مریضایی که با ما مراجعه میکنن اسهالات زیادتر به اینجا. گرچه دیگه مریضی ها هم زیاد است ولی فعلا مریضی که ما به اینجا زیاد داریم از اسهال. اطفال زیادتر به اینجا آبی که میخورن آب آشامیدنی آب صحی نیه، آب غیر صحی به اسهالات مبتلا میشن. د بادغیس ولایت مدني فعالان د دولت له کړنو څخه په انتقاد وایي چې بادغیس ولایت کې د څښاک لپاره د روغتیایي اوبو نشتون د خلکو له جدي ستونزو څخه ده او دا ستونزه د دې لامل شوې چې خلک زیاده قرباني ورکړي. بدون شک نبودی دسترسی کامل باشندگان بادغیس به آب صحی آشامیدنی یک از چالش‌های بسیار بزرگی مردم هست. به نظر من فیصدی بسیار کمی از این مردم در آب صحی آشامیدنی دسترسی دارد، خاصتا مردمان شهر قلعه‌نو، ولسوالی مقر، ولسوالی ابکمری که بیشترین آسیب از این ناحیه اینها دیدن. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د بادغیس ولایت د مسؤلو چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د زیاتو هڅو سره بریالي نه سو.